السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره شیعه سره سړی په دکان کې خدمت کوي شي او کنه. جناب محترم دا مسله فتاوا فریدیم ذکر کړي، حقانیم ذکر کړي، احسن الفتاوا هم ذکر کړي. شیعه سره سړی بالکل په دکان کې کار کولی شي، خو دوه شرطونو باندې بنا ده. اول شرط دا دی چې التبا خوف د فتنې نه وي، یعنی د عقیدې مسله به پکې نه جوړیږي چې هغه ورته وایي چې مطلب د موږ عقیده دا ده او دا ده او دا ده. نو که کوم سړی په د خپل ایمان دومره مطمئن وي چې خوف د فتنې ورته نه جوړیږي، نو هغه بالکل د شیعه سره په دکان کې کار کوي شي. دویم شرط پکې دا دی چې اذلال المسلم به پکې نه، یعنی دا سني سړی به پکې ذلیله نه. دغه شیعه خپل خاص خدمت به نه کوي، لکه خپې مې لاسونه مانځونه دا شیان، لکه دغه خادم خاص به نه. دا مسله جناب محترم ما درته الفتاوا فریدیم لیکلي، حقانیم لیکلي، احسن الفتاوا هم لیکلي کتاب الاجاره کې، او د فتاوا قاضي خان حواله ورکړي. مسلم اجر نفسه من نصرانیین، یو سړی د وې صحیح سره په اجرت باندې په دیاړی باندې، اجرت تمنګ تاسو دیاړی وایو، یو سړی د مسلمان دی او د صحیح سره په دیاړی باندې، خو صحیح کې شرط دا دی چې دغه به دا یا به مستامینی د صحیح او یا بدای چې جزیه به ورکړي ذمي بي. نو مسلم اجر نفسه من نصراني ان استاجر لعمل غیر الخدمه جازه. دا وګوره خدمت کتر نه او صرف کار ور باندې کو دکان کې دا شیخ کته کو دا پورته کنو بیا خیر دی. وان اجر نفسه للخدمه کچرته دغه د پاره کړه اند قال الشيخ الامام ابو بکر محمد بن الفضل لا يجوز. وذكر القدوري مولا ذکر کړي چې انه يجوز عمل جائز دی، خو يكره له خدمه الكافر. دا وګوره مکروه تحریمی دی. او دې باره کې بهترین کتابونه یو درې دانی د مطالعه کوي. یو ایرانی انقلاب اور امام خمینی، ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت، دا مولانا منظور نعمانی صاحب لیکل دی. مولانا منظور نعمانی صاحب مشهور مورخ دی. دویم قرآن او شیعه، مولانا عبدالشکور صاحب لیکل دی، د دارالعلوم دیوبند استاد دی. دریم تحفه 12 دا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی لیکلی. نو دا تحفه 12 ما په خپل کتلې، یو عجیب او ډیر ناشنا کتاب دی. نو خلاصه د خبره دا شو که خوف د فتنې نه او یا پکې اذلال د مسلم نو مسلمان پکې ذلیل کېده نو بالکل بیا سړی د شیعه سره دغه کوي شي، دیاړي کوي شي په دکان کې ور سره مزدوري. خو که دا دوه خبرې پکې یا پکې دا ذلیل کېده شیعه او یا دا او چې د خوف د فتنې او عقیده مسله، بیا ګوره مکروه تحریمی ده.